سلامونه وخت بخیر زموږ د 5 بجو خبرو ټولګي ته ښه راغلاست. نن جمعه د غبرګوري شپږمه چې د مې له 28 سره برابره ده. د لوسترګیان پام وکړئ څه مهمه خبرونه سره ټکو د امریکا د لوري پر کمال نبیزاده پورې شویو تورونو پر وړاندې غبرګونونه ښاغلی نبیزاده دا تورونه بې بنسټه بولي. له بلې خوا کارپوهان هم وایي چې دا شان تورونه به د افغانستان پر وګړو منفي اغېز وکړي. د ښځو حقونو په تړاو د امنیت شورا اندېښنې بې ځایه بولي. امارت اسلامي وایي چې د دیني او فرهنګي ارزښتونو په چوکاټ کې د ښځو ماشومانو او لږکیو د حقونو ټینګښت ته ژمن دی. د مس کان کیندلو اړوند خبرو کې له پرمختګه خبر ورکوي. د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې ډېر ژر د دې پروژې عملي چارې پیلېږي. او د شمالي کوریا پر وړاندې بندیزونو اړوند د امنیت شورا د پرېکړه لیک رالېدل. بشپړ خبرونه. ملي سوداګر کمال الدین نبیزاده د امریکا د مالیې وزارت له لوري پر ده پورې شوي تورونه بې بنسټه بولي. ښاغلی نبیزاده ټینګار کوي چې دا چاره سیاسي انګیزه لري او هر شرکت چې له سیمې او آسیایي هیوادونو سره لویې سوداګري لري نه باید پرې تور ولګول شي. له دې سره هممهاله یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې امریکا نه باید خپل سیاسي بحثونه پر اقتصادي سکالو د فشار په توګه وکاروي ځکه دا شان اقدامونه به د هیواد پر وګړو منفي اغېز وکړي. د امریکا د مالیې وزارت د بندیزونو په نوملړ کې د ملي سوداګر کمال نبیزاده په ګډون د یو شمېر سوداګرو نومونو ورزیاتېدو غبرګونونه راپارولي دي. ښاغلی نبیزاده د امریکا د مالیې وزارت له لوري دا تورونه بې بنسټه بولي او وایي چې دا چاره سیاسي بڼه لري او امریکا د هغو اختلافونو لپاره له یو شمېر هیوادونو سره لري په دې چارې لاس وهلی دی. له سیاسي پلوه دا اقدامونه د امریکا، روسیې، ایران او نورو هیوادونو ترمنځ اختلافونو څخه سرچینه اخلي. زما په استازیتوب او یا هم زما په نوم او لاسلیک سره له ایران او نورو هیوادونو سره هیڅ رزمقانونه سوداګریزه راکړه ورکړه نه ده شوې. زه کلونه کېږي چې خپل هیواد ته سوداګریز خدمات وړاندې کوم او دا چاره هیڅ چاته هم پټه نه ده چې زما اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه د اسیا په کچه پراخ دي. خو دا بیا دلیل نه کېږي چې هر شرکت چې له اسیا سیمې او هغو هیوادونو سره چې امریکا ورسره اختلاف لري لوی سوداګري وکړي پرې تور ولګېږي او په ناقانونه کړنو تورن شي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې اند دي چې د افغانستان پر سوداګریزو شرکتونو د بندیزونو لګېدل د هیواد پر خلکو منفي اغیزه لري. دوی ټینګار لري چې امریکا نه باید خپلې سیاسي خبرې د هیواد د اقتصاد پر سر د فشار په توګه وکاروي. سکتور خصوصی افغانستان من حیث شریک استراتژیک حکومت دارن، اینا فعالیت اقتصادی دارن. اگر اینا به این شکل میخواین که بحث‌های سیاسی خود بیشتر من حیث یک هرم فشار بالای مسائل اقتصادی و تجارتی اینا اعمال بکنن، بدون شک این میتونه تبعات خیلی منفی را به مردم افغانستان داشته باشد. با تحریم تاجر روند بازار در افغانستان مختل میشه و با مختل شدن روند بازار در افغانستان مردم افغانستان مستقیم متضرر میشن و آسیب پذیر هستند از این قضیه. بنابراین اگر این حالت ادامه پیدا کنه در افزایش بحران بشری در افغانستان کمک میکنه. له دې سره یو شمېر هیوادوالو هم په خواله رسنیو کې د امریکا د دې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا هیواد د خپلې ګټې لپاره په هر کار لاس وهي. یو شمېر نور هم ټینګار لري چې ښاغلی نبیزاده د ملي سوداګر په توګه په سختو شرایطو کې د هیواد د بېوزلو کورنیو لاسنیوی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د افغان میرمنو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنې ناسمې بولي. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت د دیني فرهنګي ارزښتونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو د حقونو ټینګښت ته ژمن دی. په اعلامیه کې د بشرپالو مرستو وړاندې کولو اړوند د امنیت شورا له پرېکړې هرکلي سره له امریکا بیا غوښتل شوي چې له کوم مخاط پرته دي د افغانستان شتمنۍ خوشې کړي او هر ډول اقتصادي بندیزونه هم لرې کړي.
د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ښځو د حقونو په تړاو ناندرۍ د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېرېږي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د افغان میرمنو په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنې له حقیقت څخه لرې بللي او ویل دي چې حکومت د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ټینګښت ته ژمن دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د اسلامي حجاب رعایت له دیني او د ټولنې فرهنګي ارزښتونو سره برابر او د ډیریو افغان میرمنو له غوښتنو دی او هیڅکله پر خلکو د دیني او فرهنګي باورونو خلاف چاره نه ده ټپل شوې. په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې اسلامي امارت د ولسونو دیني خپلواکیو ته درناوی لري او د خبرو اترو له لارې د ستونزو پر حل باور لري او له نړۍ هم تمه لري ترڅو د افغانستان د خلکو فرهنگی او دینی ارزښتونو ته درناوی وکړي. امارت اسلامی نظریات و مشوره‌های تمام کشورها را میشنود و ارج میگذارد برش. ولی یک چیزی که مهم است او این است که باید کشورها و تمام جناحایی که علاقمند در مسائل افغانستان هستند باید با باورها و معتقدات و فرهنگ افغانها احترام قائل باشند. امارت اسلامی در پرتو منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خود گام‌های خود را در داخل کشور طبق خواسته‌های مردم افغانستان برمی‌دارد. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د بانکي او مالی سیستم بیا رغولو او بشرپالو مرستو وړاندې کولو اړوند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو له پریکړې هرکلی کوي او یو ځل بیا له امریکا غواړي ترڅو تړل شوې پیسې له کوم مخ اړ پرته خوشي کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري او ښځو حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا GO ډله د اسلامي همکاریو سازمان او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت ټینګار لري او که چیرې دا غوښتنې په پام کې ونه نیول شي طالبان به په نړۍ کې خپل ځای له لاسه ورکړي. نتیجه این میشه که جهان حکومت طالبان به حیث یک حکومت همکار نمیبینه، کمک‌های بشریشون کمتر و کمتر میشه و این محدودیت ها بیشتر شود. مسلماً نهادهای بین المللی به شمول شورای امنیت سازمان ملل شاید تصمیمات جدی در قسمت بگیرند. اسلامي امارت تل د خبرو اترو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی. یو شمېر هیوادونه هم ویل دي چې د افغانستان بشپړ انزوا او د اړیکې پرې کېدل ډېری د دې هیواد وګړو ته زیان رسوي او د اقتصادي او بشري کړکېچ مخنیوي لپاره یې له واکپال دولت سره د نړۍ پر ښکېلتیا ټینګار کړی دی. د کانونو پټرولیم وزارت له چیني شرکت سره د مس عینک کان د کیندلو لپاره خبرو اترو کې له پرمختګه خبر ورکوي. د دې وزارت پاسوال وایي چې ډېر ژر د دې پروژې عملي چارې او لوړمنۍ کارونه د دې شرکت له لوري پیلېږي. په دې وروستیو کې د واکپالې کابینې اقتصادي کمیسیون په یوې ناسته کې یو شمېر ادارو ته سپارښتنه وکړه ترڅو د لوګر د مس عینک کان چې له یوه چیني شرکت سره یې تړون شوی تخنیکي برخې یې وڅېړي او هغه د کمیسیون ته وړاندې کړي. د لوګر ولایت د عینکو د مسو د کانونو ایستلو په اړه د کابینې اقتصادي کمیسیون د کانونو پټرولیم وزارت او یو چینی کان کیندونکي شرکت د اساس ترمنځ له سلا مشور وروسته د کابینې اقتصادي کمیسیون د کانونو پټرولیم وزارت ښار جوړونې او مالیې وزارتونو ته لارښوونه وکړه چې د عینکو د مسو د کان د قرارداد تخنیکي اړخونه وارزوي او پایلې د کانونو پټرولیم وزارت ته وړاندې کړي. دادن قراردادهای معادن حکومت بیشتر تلاش بکنه تا جدیت به خرج بده و شرکت هایی که پین تلاش میکنن که تا معادن استخراج بکنن در مورد از اونا بررسی های جدی خود داشته باشن. د کانونو پټرولیم وزارت هم د چینی کمپنۍ له چارواکو سره په خبرو کې پرمختګ کړی او ویلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ سلا مشورې 80% پرمختللي دي. فضل خدا انشالله یک ماه شاید در بر بگیره که کاری مقدماتی شاید آغاز شوه و فضل خدا که تقریبا برای هموطنان ما و شما بیشتر از 37,000 یعنی نزدیک به 40,000 مستقیم و غیر مستقیم فرصت های کاری برشان مساعد میشه. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د عینکو د مسو کان د هیواد یو له سترو کانونو څخه بولي چې د ایستلو په پایل سره به د کار فرصتونو د رامنځته کولو ترڅنګ د هیواد تړلتیا هم راکمه شي. این مسئله شدیداً میتونه که ما را در قسمت کنترل فقر مردم افغانستان کمک کنه و خصوصاً بهره برداری از معدن مثل عینک شدیداً میتونه که جای کار وافر به مردم افغانستان ایجاد کنه و در صورت جای کار ایجاد شدن به مردم افغانستان مهمترین مکانیزم
کنترل فقر میتونیم که در دست بگیریم. از یک طرف بیکاری را از بین میبره، از طرف دوم برای هزارها نفر مستقیم و غیر مستقیم زمینی کار مساعد میشه و از طرف سوم اعتماد فوق العاده بزرگ منطقوی را در تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی به بار میاره. تر دې وړاندې د کانونو پترولیم وزارت چارواکو ویلي و چې د اسلامي امارت له راتګ راهیسې په هیواد کې له 50 تر 60 واړه کانونه قرارداد شوي او ډېر زر به یې عملي چارې د قراردادیانو له لورې پیل شي. اندونه دا دي چې د هیواد د کانونو ایستل به د هیواد اقتصاد ته وده ورکړي او کاري فرصتونه به رامنځته کړي، هغه څه چې اوس مهال د هیوادوالو له سترې ستونزې څخه بلل کیږي. او هیوادوال په بازارونو کې د زړو پیسو له ډېرېدو شکایت لري. دوی وایي چې په بازار کې کاغذي زړې پیسې د هر ورځې په تېرېدو سره ډېرېږي او د چارې په راکړه ورکړه کې ستونزې زېږولې دي او مرکزي بانک باید د دې پیسو د راټولېدو په برخه کې اقدام وکړي. اسلامي امارت وایي چې د زړو پیسو پر ځای د نویو پیسو د ویش د لړۍ پر سر کار روان دی. په وروستیو میاشتو کې په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو ډېرېدل په راکړو ورکړو کې ستونزې ډېرې کړې دي. یو شمېر هیوادوال وایي چې زاړه بانک نوټونه کله ناکله د دوی په خپل تاوان تمامیږي او پرته له منلو یې چاره هم نه لري. پولایی هست که اصلا هیچ قابل گرفتن نیست. یکی مردم خودش هم در قسمت نگهداری پول بسیار ضعیف هستند. پولی که میگیرند در دست خود چملو کردن میگیره تا مسیری را که نرسیده. طبعا دست آدم عرق میکنه. وقت که عرق کنه او هم کاغذ است. موادش هم شاید به او حد کیفیت صحیح نداشته باشه. پول خراب میشه. وقتی زودتر باید پول یک راه حل برای چاپ پول جدید در نظام اقتصادی افغانستان باید سنجیده شه. یو شمېر هټیوال او صرافان وایي د افغانیو بانک نوټونو د خرابېدو له کبله په بهرنیو اسعارو د هغه د بدلېدو پر مهال ډېر تاوان کوي. دوی له مرکزي بانک څخه غواړي چې د زړو شویو پیسو په راټولولو کې هڅه وکړي. یک سال یک 4-5 ماه بعد پیسه از یک قدم خراب میشه. اگر پول نو چاپ نشه جنجال مردم بسیار زیاد میشه که از پیسه. اید مردم حوصله نداره به بار پیسه. هر کی که پیسه را میده سعی چه رقم پیسه است. هر کی که میتونه میگه بیاد پیسه را بگه میگه چه رقم بگیرم. هیچ کس نمیگیره اینا. پولا رو غمش بخوره دیگه، پول نو چاپ کنه، داره پول نو در بازار توزیع کنه. اون یک چند پول نو بود خوب بود، حالا بیخی گم شده دیگه. حالا کلا نه پولی کو نشته. مرکزي بانک تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو د اسلامي امارت وایاند وایي د زړو پیسو د راټولولو په برخه کې هڅې دوام لري. پول فرسوده تلاش می‌ورزیم که نو شود. این ضرورت است. یکی جدید چاپ شود از حد زیاد در پلان نیست. افغانستان یعنی کرنسی افغانستان کافی است برای حال صرف باید پول تجدید شود نو شود. این سرزی کار جریان دارد. په راکړو ورکړو کې له بانک نوټونو څخه د ګټه پورته کولو د فرهنګ څرنګوالی او له پیسو څخه د برېښنایي سیستم پر ځای فزیکي ګټه پورته کېدل د هېواد د بانک نوټونو د زړو کېدو یو له اصلي لاملونو ویل کېږي. زموږ د دې مهال خبرې ټولګه همدومره له قانون څخه مننه. سبا د هوا حالت به هم درته وړاندې شي. ښې شپې ولرئ.